السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم نادیه خیال او یو ځل په نوي انداز کې بیا تاسو سره مخاطب یو. نادیه خیال پروډکشن نه مینوالو، تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ امید لرم چې ښه به یې، روغ جوړ به یې او ټیک ټاک به یې، فټ فاټ به یې. اصل کې مینوالو زه راغلی یم سوات ته، زما ډرامه ده، سیریل دی، نو په کې موږ سره ډېر ښه کاسټینګ دی، ډېر ښه اکټران دي پکې. نو مینوالو زه مې یم پکې ګورې او که نه نادیه خیال پکې زه هېره کړې وم ښه څنګه نه ما خو هېره کړې نه وې، خو تاسو هم پکې راغلي یې. چې او زموږ سوات کې کار دی او ډېره بیسټ ډرامه ده او تاسو ته پته چې بیسټ به څومره نه وي. نادیه خیال چې پکې نه وي هغه بیسټ کېدی شي. نه زما نه علاوه هم پکې ډېر ښه اکټران شته. نو مینوالو بل مې تاسو ته دا ویل، تاسو وایئ چې نادیه خیال ډرامه څنګه لیټ ده، نو هغه په څه وجوهات باندې لیټ ده. وجوهات دا دي چې زه اوزګاره نه یم، ریکارډینګ دی. نو انشاءالله چې ریکارډینګونه زما خپل ختم شي نو بیا به زه خپله ډرامه داسې ته لازمي دا به لایک کوئ ګورې نه هغه زه تاسو ته نه وایم، هغه تاسو پورې خپله ده چې لایک کوئ او که نه لایک کوئ، که نه هغه ستاسو مرضي ده. هغه د زړه پورې خبره چې موږ تاسو ته نږدې یو نو تاسو به زموږ چینل لایک کوئ، او که موږ تاسو ته نږدې نه یو نو نه به لایک کوئ، دا بس خبره نشته. نو ما چې ورېږي زه خپلو مینوالو سره لایف خبرې وکړم. نادی دا ماته وایي ته دومره ښکلې ولې؟ زه خو ښکلې نه یم، ولې؟ زه بدرنګه یم. مینوالو دا وایي چې زه بدرنګ یم، نو چې دا بدرنګ داسې شي که نه نو بس بیا خو د بدرنګو نه بس ګیله نه ده پکار، نه ده پکار بالکل. بس نور ته په شا مینوال په شا خبرې اترې ته زه راځم. صحیح ده؟ صحیح شه. زه ښه زما دعا سلام ډېر ډېر قبول او منظور کړئ، او نیکسټ ویډیو باندې به زه تاسو سره بیا ملاویږم. والسلام.